سلامونه او نیکې هیلې افغانانو څنګه تاسو معلومات دی چې د ګران افغانستان ته راغلم او په افغانستان کې بیا ننګرهار د ګلو هار د علم زانګو او بیا بټکوټ ولسوالۍ ته راغلم چې چېرته چا سیندي چې فارمیسي فارمیچار فارمي غازي آباد یعنې دا هغه باغونه د زیتونو د مالټو چې اوس خو مالټې نشته دی مګر تاسې د مالټو باغونو ته وګورئ د شینوالي ته وګورئ یقین وکړه چې د سړي زړه ورسره ښه کېږي نو دا ویډیو مې خاص د ټولو افغانانو دپاره مې خصوصا د بټکوټ مرګړو ته چې په خارج کې ژوند زندګي کوي نو دا تاسې وګورئ دا د تورخم او جلال آباد لار هم د سړک هم دی داسې وګورئ موټر پیزې راځي داسې وګورئ نو ډېر ښه منظره ده الحمدلله یقین وکړئ سړي زړه ښه کېږي او دا هغه باغونه دي د زیتونو چې دا په ظاهرشاه په وخت کې کرل شوي او په دې کې د زیتونو کارخانې وې دي دنه به زیتون خارج ته تلل دا مالټې هم چې دي اوس الحمدلله خارج ته هم ځي او دلته هم خلک خوري یو ډېره ښه مالټه لري یو ډېره خوږه مالټه لري افغانستان خاوره داسې خاوره ده چې په دې کې قدرتي داسې مواد موجود دي چې هغه د هغې دا میوه چې ده په دنیا کې نشته دی تاسو ټولو ته سلام ورسېږي په دې هیله چې د خپل وطن ته راشئ او د خپل وطن وګورئ چې څومره آباد دی څومره شین شوی دی یقین وکړه چې د سړي یقین لري زنده باد افغانستان ژوندي اوسئ ټول افغانان خدای پامان